کونړ ته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو د اوریدلو وزارت مسلکی معین په دغه سفر کې د دې ولایت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د محتسبینو علماو څخه وغوښتل چې د عامو خلکو سره د منکراتو د مخنیوي برخه کې له نرمښت څخه کار واخلي. مرستیال وزیر د کونړ ټولو محتسبینو څخه وغوښتل چې هیڅوک د دې اجازه نه لري چې د چا شخصي حریم ته داخل شي. د ویل د خلکو په زړونو کار وکړي ترڅو د اسلامي امارت او خلکو ترمنځ واټن ختم شي. تاسو په خپل احتساب کې په خپل کارونو کې کوشش وکړئ چې د چا حریم ته مداخله حریم داخله دلداري چې ته ولاړ یو سړی موبایل په جب کې دی ته ورته دامو چې دا موبایل دی راو باسه زه وګورم په دې کې څه شي دی. که یو سړی دکان کې کمپیوټر ایښی یا کور کې کمپیوټر دی ته ورته دا نه وایې چې راشه زه دا ګورم خلاصو مې دې کې څه شي دی او ته پکې څه ګورې. یو کور کې هغې کې ډمتوب دی موږ به داسې نه کوو چې لاړ شو او هغه کور ته ورننوځو دروازه به ووهي مالک بیا راوباسي هغې سره به خبره وکړي ورته دا کار مه کوه. موږ تاسو چې حکم شوی ابتداءً اولا هغه ګوره د توصیې شوی دی. د کونړ ولایت امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداري رئیس او محتسبینو وویل د اسلامي نظام پایښت او بقا لپاره امر بالمعروف او نهي عن المنکر اړین یاد کړ. دوی زیاته کړه د ټولنې د اصلاح لپاره د منکراتو مخنیوي په نرمۍ سره تر ټولو اړین یاد کړ. د امر بالمعروف محتسبین ټول علما دي فارغ د اسلامی نظام په اهمیت باندې پوي دي او بیا په اسلامی نظام کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په اهمیت باندې هم دوی پوي دي چې اول اسلامی نظام د الله رب العزت څومره لوی نعمت دی او بیا په اسلامی نظام کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر څه اهمیت دی او د هغې موخې او اهداف هغه دا دلته محتسبینو د یو څو سپارښتنې وکړلې چې بلکې په توګه عوامو سره ښه سلوک د بل چا په شخصي حرم باندې اقدام کول او داسې نور. غرض د شیخ صاحب همدغه چې د افغانستان د خلکو په زړونو باندې کار وکړي نه چې په افغانستان او د افغانستان په وګړو باندې په زور باندې د الله پاک احکام تحمیل شي. د یادونې ده چې د یاد وزارت مسلکی معین د کونړ ټولو علماو څخه وغوښتل چې خلک په فکري ډول د اسلامي امارت سره ملګري او دای د دوی دینی مسؤلیت یاد کړل.